هغه مسنونه اذکار چې رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي زه 80 واره د ورځې دا وایم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. روایات مختلف دي، بل روایت کې راځي زه 100 واره وایم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صحابي مبارک ورته فرمایي یا رسول الله تو خو هغه پیغمبر چې ما قبل او ما بعد ګناهونه رب در بخښلي دي، معصوم پیغمبر تو وایي استغفر الله وایي. د استغفر الله معنا دا ده ای پروردګاره ما ته بخښه وکړه، ما ته عفو وکړه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا ته دا خوند نه درکړي چې زه د رب العالمین یو شاکر بنده جوړ سم، یو عابد بنده یې جوړ سم. نو دوهم په سنت طریقه کې استغفر الله ده. خو دا استغفر الله چې وایه معنا ته بیا ګورې استغفر الله ای پروردګاره زه ګناهکاره یم، ما ته عفو وکړې، عاجزه یم، ګناهونه مې ډېر دي، ستا څخه عفو غواړم، بل درد عفو نه لرم. په دا معنا باندې 100 واره وایه.